سړو د سجدې طریقه اکثر خلک داسې وي چې هغوی ته د سجدې صحیح طریقه نه ودرومي. ګران کتونکو، د سړو دپاره چې کومه د سجدې طریقه ده هغه د زنانو د سجدې نه لږه بدله ده. ګران کتونکو، کله چې سړی سجدې له درومي او دغه طریقه د زنانو دپاره کله چې سجدې ته درومي د ټول ناولو په دغه سجده کې دغه زنګونان په ځمکه باندې کیږدي. هغې نه وروسته به دغه خپل دواړه لاسونه دا په ځمکه باندې کیږدي او هغې نه وروسته دغه اول به څنګه د څنګې چې کوم دغه هډوکی دی هغې نه وروسته تندی دغه دواړه په ځمکه باندې چې دی ټینګ کیږدي او کومې چې خپې دي د هغې دغه ګوتې به سیده داسې نه ودروي، بلکې دغه ګوتې به چې داسې راماتې کي. سنت دا دی چې د خپو چې کومې پنځه ګوتې دي دغه ټولو ګوتو چې کومې خېټې دي کومې شاګانې دي هغه په ځمکه باندې خورې وي او د هغه ګوتو چې کوم مخونه دي هغه قبلې طرف ته وي. دا سنت دي. او د خپو چې کومې ګوتې دي دغه 3 ګوتې د دې خېټه په ځمکه باندې لګول دا واجب دي. لازما به چې د دغه خپو چې کومې 3 ګوتې دي هغه به راماتوي د هغې خېټه په ځمکه باندې لګوي. نو په دغه صورت کې ستا دغه سجده چې دا برابر لګي او کوم چې هغه مونږ تاسو ورته مټې وایو دغه مټې چې دا به دغه تر خګونو نه چې دی بهر وي کولاو به وي او دغه خېټه چې کومه دو دا به دغه پتونانو سره دغه سپینو سره چې نه جنګیږي د دې نه به چې دی کولاو وي او دغه سپینو چې کم شاته سیډ دی هغه به د خپو چې کومې پنډې دي د هغې نه کولاو وي. دوی په منځ کې به چې دی فاصله وي. خو چې کله یو کس چې دی هغه په جمع سره مونځ کوي او هغه چې دی دغه خپل لاسونه داسې کولاو نسی نو هغه بل مسلمان ته بل یو مزګزار ته چې تکلیف رسیږي. نو په دغه صورت کې به دغه خپل لاسونه چې دی ځان سره جوخ داسې نسی، خو د دې دا مطلب نه چې دغه سنګلې چې کوم دي دا په ځمکه باندې چې خوریږ دي یعنی دغه په ځمکه باندې لګولې وي دا به چې د ځمکې نه اوچتې وي خو ځان سره به جوختې ونیسي. دغه طریقه دا د سړو د سجدې ده او کله چې دغه کس د سجدې نه راوچتېږي نو ټول ناول به چې تندی راوچت کی، بیا به دغه پوزې دغه هډوکې راوچت کی، بیا به چې دی لاسونه راوچت کی او چې دی په دغه تشهد باندې کینی دغه د لاسونو چې کومې ګوتې دي دا به معمولي کولاو داسې نه چې ډېرې کولاو شي او داسې نه چې جوختې ونیسي، معمولي داسې په خپل حالت باندې کولاو پرېږدي او چې کم دغه زنګونان دي په دغه زنګونانو باندې به چې دغه لاسونه داسې وراړوي نه، بلکې چې کم دغه زنګونانو دا حد دی دغه لاسونه به داسې کېږدي، داسې به چې په ور اړوي نه او داسې لرې به هم ترې نږدي، بلکې دا به د دغه زنګونانو چې کوم دغه سرونه دغه سره به قریب داسې معمولي کولاو ګوتې کېږدي. دا د سړو د سجدې طریقه شوه. د زنانو دغه طریقه ده خو یو څو افعال یو څو کارونه داسې دي چې هغه د زنانو او د سړو په منځ کې چې د فرق وي. هغه طریقه به انشاءالله زه په بله ویډیو کې بیا بیان کوم.